السلام علیکم دوستانو د دې ونې ولاګ کې تاسو ټول ته بیا هم ښه راغلاست وایم ان شاء الله چې تاسو ټول به روغ او جوړ یې او ژوند به مو هم په خیر خیریت سره روان وي موږ هم الحمدلله ټول روغ او جوړ یو راځئ چې د دې ونې ولاګ په ګډه سره وګورو لکه څنګه چې پوهیږئ باقي ورځو کې عموما ټول مصروفه وي او سودا ته وخت نه لري نو همدا د ونې پای وي چې انسان کولی شي خپل یو کار خلاص کړي لکه ماشومانو ته شاپینګ او وغیره نو همدې دپاره د هفتې په ورځ لاړو سودا ته چې ماشومانو ته بوټان او بعضې د ژمي شیان واخلو نو همدې دپاره زموږ کور نه نیم ساعت لرې یو آوټلیټ سنټر و هلته لاړو چې همدا یو ځای کې هر نوع شیان او برانډز موجود وو په دې ورځ نو هلته هم ماشاءالله دومره رش و بیخي ډېر خلک راغلي وو یو خو د کرسمس سیزن هم دی نو عموما دا خلک خپل خپلوان ته تحفې او ډالۍ اخلي نو همدې دپاره هم رش ډېر و پسې نه بیا لاړو چې ډوډۍ وخورو په سبا یک شنبه وه نو دا تشویش را سره نه و چې سبا به وخته جګېږو مکتبونو او کارونو ته ځو نو همدې دپاره مو په ارامه یو هندي فلم په نټفلکس کې ولیده سهار چې به د خوبه پاڅېدم اول مې پراټو دپاره اوړه وغږل اوړو کې مې یوه پیاله د غنمو اوړه او یوه پیاله ترمیده اوړه واچول تر څو لږ صحي شي دا دواړه اوړه چې سره یو ځای شي نو د ډوډۍ او پراټو خوند لا ښه راځي او بل دا چې لږ صحي هم وي بیا مې پکې یو وړه قاشقه مالګه هم واچوله ورپسې مې بیا نیم ګرم اوبه لږ لږ پکې ور اضافه کو او نرم اوړه مې وغږم دا مې بیا تقریبا 15 دقیقو دپاره یو څنګ ته کېښوده چې لږ ځان ونیسي تر هغې چې اوړه ځان نیولو نو د ګازرو حلوا دپاره مې 1 کیلو ګازرې سپینې کړلې او بیا مې تراشه کړه ګازرې چې سپینې شي نو بیا ښه وي تور بخنې نه راځي دا یو هغه حلواونه دی چې زموږ تر څنګ د ماشومانو هم ډېر خوښیږي زه یې بیا ځان ته کله ناکله صحي والا هم پخوم لکه بغیر د بورې او کم کوچو سره که تاسې هم زړه وي چې صحي والا یې زده کړئ نو کومنټ کې راته ولیکئ نو د هغې به هم یو ویډیو جوړه کړم په دا ورځ مې غوښته چې ټولو ته یې جوړه کړم نو بورې او کوچو سره مې پخه کړله ګازرې چې مې تراشه کړ بیا مې یو کړاهي په منقل کېښودل او کم اور باندې مې چالان کړ چې ګرم شي بیا مې ګازرې پکې واچولې او دیګ مې وښورولو دې حلوا کې اول کې هیڅ هم نه اچول کېږي نه اوبه نه غوړي او هیڅ شی نه او اوبه خو بیخي پکې نه اچول کېږي دا چې په کم اور باندې پخه شي نو خپله آهسته آهسته اوبه را پرېږدي او همهغه کې نرمېږي هم ګازرې مې چې 1 څو دقیقو دپاره ښه وښوره بیا مې د کړاهي سر بند کړ او همداسې کم اور باندې مې تقریبا 15 دقیقو دپاره پخې کړ چې نرم شي او منځ منځ کې مې ښورولې چې بیخ ونه نیسي لږ خو به کړاهي پورې حتما نښلي ولې دومره هم نه چې وسوځي او سوی بوی وکړي 15 دقیقې بعد مې بیا د نیمې پیالې په اندازه کوچ هم پکې ور اضافه کړ او دوباره مې دیګ وښوروله چې دا کوچ ویلی شي او یو څه نور هم نرم شي دوستانو د حلوا دپاره کوشش وکړئ چې ښه تازه ګازرې وکاروئ ځکه چې هغه بیا اوبو نه ډکې وي او خوږې هم وي نو ډېر خوندور راځي او که دا حلوا مو تر اوسه بیخي جوړ کړی نه وي نو یو ځل یې حتما جوړ کړئ مطمئنا خوښ به مو شي حلوا کې مې چې کوچ واچولو نو تقریبا 15 تر 6 دقیقې مې نور هم همداسې پخه کړ بیا مې پکې نیمې پیالې په اندازه بوره هم واچوله او سره ګډ مې کړ بوره یې تاسې کولی شئ ډېر هم واچوئ ولې زموږ ډېر خواږه نه خوښیږي نو ځکه همدومره اچوم که ستاسو خوږوالی ډېر خوښیږي کولی شئ لږ نور بوره هم پکې واچوئ بیا مې د خوشبویي دپاره لږ هیل هم پکې واچولو دا مې هم ورسره ګډ کړ بیا نو حلوا تیاره شوه منقل مې ګل کړ د کړاهي سر مې بند کړ او دا مې 1 څو دقیقو دپاره نور هم همداسې په دم پرېښوده تر هغې نو اوړه چې لږ ځان ونیولو د پراټو دپاره مې پیړۍ هم تیارې جوړې کړې وې هغه مې هم 10 دقیقو دپاره همداسې پرېښې وې چې ځان ونیسي بیا مې یوه پیړۍ راواخیستله او هواره مې کړله د دې په سر مې بیا ویلې شوي کوچ ووهلو او سره راتاو مې کړم پراټې زه عموما کوچو سره جوړوم ځکه چې کوچو سره ښې نرمې راځي پیړیو کې مې چې کوچ ووهل نو دا مې بیا دوباره 1 څو دقیقو دپاره پرېښودل چې ځان ونیسي او هوارول یې بیا اسانه شي پیړیو چې ځان ونیول نو یوه دانه مې ترې راواخیسته او هواره مې کړه دوستانو د مرحلې نه بعد تاسې کولی شئ پراټې 1 څو ثانیو دپاره تبۍ باندې دواړو خواو نه سرې کړئ او بیا یې یخدان کې کېږدئ تبۍ باندې فقط 1 څو ثانیې بغیر د غوړیو سرې کړئ چې د یو بل پورې بیا ونه نښلي بیخي ډېر به یې هم نه سره کوئ وروسته بیا د ضرورت په وخت کې یخدانه وباسئ او غوړیو کې یې سرې کړئ
داسې به مو کار ډېر اسانه شي. زه چې رخصتي ورځ باندې وخت ولرم نو ښې ډېرې پراټې جوړوم او رسمي ورځو باندې چې مصروف وم فقط 1 یا 2 دانې یخدانه راوباسم او غوړیو کې سرې کوم. داسې بیا فقط یو څو دقیقو کې سحر چای تیار وي. دې نه بعد بیا د شیدو چای هم تیار کړ چې بغیر د شیدو چای کم از کم زما ورځ ښه نه تېرېږي. د دې دپاره مې اول تور چای اوبو کې ښه صحیح جوش کړ، بیا مې پکې شیدې او لږ هیل هم واچولو، ورپسې مې بیا بوره هم پکې واچول او ښه صحیح مې جوش کړ چې د کړک چای جوړ شي. دې نه بعد بیا حلوا هم لوښي کې وایستلم. د دې په سر بیا لږ میده شوي بادام، کاجو او د ګلاب وچې پاڼې هم واچولې. د دې حلوا منځ کې هم وچه میوه اچول کېږي، ولې زما د ماشومانو ډېر نه خوښېږي نو ځکه مې وانه چوله او د هغوی برخه مې بیخي جدا کړه، بیا مې په سر وچه میوه واچولم. باقي شیان مې هم بیا تیار کړه او په ګاډه مو بیا ناشته وکړله. د کور کارونه مې چې خلاص کړ او اشپزخانه هم پاکه کړله، بیا نو زه لاړم جیم ته چې ورزش وکړم. په دا ورځ مې 1.5 ساعت ورزش وکړ چې نن سبا د وخت کمېدو له وجې نه زه ډېر ریګولر ورزش ته نه ځم. نو رخصتي ورځو باندې کوشش کوم چې لاړه شم. مخکې به زه هفته کې 15 ورځې تلم، اوس ایله 3 ورځې وخت پیدا کړم نو بیا کوشش کوم چې لږ ډېر ورزش وکړم. زما په نظر هر انسان باید ورزش وکړي، ځکه چې دا فقط وزن کمولو دپاره نه وي بلکې د انسان صحت ته ډېره ګټه لري. او زه یې اوس وزن کمولو دپاره ورزش نه کوم، فقط دا اوس ماته یو داسې ځای ګرځېدلی چې زه خپل د ټولې ورځې ستړتیا او سټرس لرې کولو دپاره او د خپل اوږدمهاله صحت دپاره ځم. باور وکړئ زه دا 1.5 ساعت دومره انجوی کوم ځکه دا وخت زه ځان دپاره وباسم او خپل ځان سره مصروف وم او ټوله دنیا رانه هېروي. ورزش نه چې بیرته کور ته راغلم نو زر مې ځان او ماشومان تیار کړ، لاړو باندې چې ماشومان چکر ته بوځو. نو په دې ورځ مو ماشومان آیس سکیټینګ ته بوتلل چې زما د مشرې لور کې ډېر خوښېږي. دلته همداسې رش و، دومره ډېر خلک راغلي وو، یکشنبې ورځ وه نو ډېرو خپل ماشومان هم راویستي وو. زه خو خپله آیس سکیټینګ نه ډارېږم نو هېڅ مې ټرای هم نه کړ. پروسه کال مې یو ځل کوشش وکړ ولې پوه شومه چې دا د ما د وسې کار نه دی، بس نوره مې پرېښوده. زما د کال دا وخت ډېر خوښېږي ځکه چې هره خواته لایټینګ وي، سړکونه چراغان وي او ښایسته یې جوړ کړي وي، یو ارامه غونډۍ ماحول وي. تر هغې چې ماشومانو دلته لوبې کولې موږ هم لاړو، لږ دې خوا او خوا وګرځېدلو او دا ځای مو لږ ایکسپلور کړ. بیا نو ماشومان وږي هم شول، هغوی ته مو یو څه ناڅه واخیستل. د آیس سکیټینګ دپاره مو چې دا کوم بوټان ماشومانو ته په کرایه اخیستی وو هغه مو هم بېرته ورکړه او راغلو کور ته. همدې سره نو دا ولاګ هم پای ته ورسېده. هیله ده چې خوښ شوی مو وي. کوم خوښ شوي لایک یې کړئ، خپل دوستانو سره شریک کړئ او که زما چینل مو تر اوسه سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب هم کړئ. تاسو ته ښه وخت غواړم. په ځان ډېر خیال ساتئ. الله پامان.